د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تر ټولو ستر بدلون څه دی؟ د فکر کوم که سړی واقعیت ته وګوري دلته په افغانستان باندې دوه حالات دي. یو حالت دا دی چې که وګورو هغه امریکایان یا هغه د دوی متحدین چې هغه په ناتو کې ورسره متحد و یا غیر د ناتو سره دوی سره د افغانستان ته راغلي و، هغه چې دي تر اوسه پورې هم افغانستان ته په شک په سترګو ګوري او د افغانستان ډېرې موضوعګانې چې دي لکه د رسمیت موضوع ده او مثلا د تعامل موضوع ده نورې باندې شان دي هغه د دوی د لاس خراب دي او د افغانستان خلک په تشویش کې اچولي دي او هغه پرمختګونه چې هغه په افغانستان کې مناسب و باید چې وایي هغه د پاره دوی صد واقع شوي دي. خو بیا هم دوهمه موضوع دا ده چې طالبانو په داسې وخت کې یا د اسلامي امارت په داسې حالاتو کې چې تر داسې ننګونو دوی لاندې دي او د مخ دي د ننګونو سره بیا هم دوی په داسې حالاتو کې افغانستان 15 کاله په داسې حالاتو کې وساتي. یعنې معنا دا معنا چې امنیت په افغانستان کې راغلی هغه حالات چې په افغانستان کې د 15 کال او 14 کال جریان درلودي چې کور په کور باندې عداوت په هر کور کې یتیم په هر کور کې بیوه په هر کور کې مثلا شهید دا حالات څخه چې په هغه وخت کې شو دوه حالات څخه دي راوکشي افغانستان د امنیت پاتې راوستي. یو خبره دا او دوه خبره دا چې دي هغه کارونه چې هغه مناسب دا و چې اول خو خلکو کړي وای چې افغانستان خراب کړیو چې هغه خارجي ممالک او روسان او چې غربیان و چې افغانستان خراب کړی دي. په افغانستان کې د اصلاح کارونه او د جوړښت کارونه او د سړکانو د جوړېدو د ځایونو د جوړېدو د کارخانو د جوړېدو دا کارونه دي باید سخت رسولي. خو بیا طالبانو په خپل شخصي دغه باندې شخصي غرض دا معنی چې د افغانستان په پیسو باندې د افغانستان د خلکو په پیسو باندې دوی هغه کارونه وکړل چې هغه په نورو خلکو کې نه وسیوي او د هغه جرأت نه درلودي باندې شان چې واقعیت مطلق د کوشتپې موضوع د ډیر وخت څخه دا موضوع په دې جریان کې و چې دا بکیر چې جرأت نه سوی کولای چې هغه د شروع کې یا هغه سر ته ورسي. البته طالبانو یا اسلامي امارت ته جرأت وکړي چې دا کار وکړي. نو د فکر کوم کسري وګوري چې هغه مناسب بعضی شان و چې هغه صفات دي هم دغه خلکو د مقابله او د مخالفت چې د افغانستان سره وسب دغه خلکو مقابله پات دغه وجود لري یا د همسایګانو په واسطه باندې خپل مقابله ما فکر باندې په هغه مقابله په وجه باندې د سلسله پات دي. خو هغه چې هغه امکان وو ته حتی امکان هغه کارونه ډیر وسول. بله اکبر صاحب قرار شو بل برخه ته چې د سرحدونو امنیت برخه په دې وروستۍ کې هم د پام وړ ګرځېدلې و. دې برخه ته قرار د سرحدونو د امنیت او کنټرول په برخه کې د اسلامي امارت د وروستي اقدامات تاسو څنګه ارزوئ؟ نو که سړی وګوري زه فکر کوم چې ډېر شان دي یعنې اوس کې یوازې د سرحدونو موضوع هم نه ده. بله که سړی وګوري هغه شان چې هغه د خارجانو د لارې په افغانستان باندې تحمیلي او افغانستان اسلامي امارت چې دی یا د افغانستان حکومت هغه دې ته نه پرېږدي هغه چې دغه په ځان باندې تحمیل کړي او هغه ورسره وکړي. مثلا د تعلیم موضوعګانې دي او د پنځم موضوعګانې دا خو یعنې دا غرض مې دا دی چې دا خو ضرور دي عملي کې دا د خپل افغانستان موضوع ده د افغانستان په امورو په چارو کې مداخله ده. نو دا هغه باندې دوی کامیاب نه شو بیا دوی راولا سو دا تسلا د ماجرینو راوخته هغه کې دوی کامیاب نه شو چې افغانستان در بدر ملک دی مسکین ملک دی بیچاره ملک دی. دا ماجرین د ایران سره سره مخته کړل او د پاکستان هم را مخته کړل. دوی دا په فکر و چې دا افغانان و نه زغمي د افغانستان ملت ولس هغه صرف تاسو دلته د پاکستان ایران مسلې ته اشاره وکړه. کراش زموږ نږدې هیواد پاکستان ته د افغانستان او پاکستان اړیکې ولې په وروستیو کلونو کې له سیاسي اختلافاتو تر امنیتي او پوځي ترنګلتیاو پورې ورسېدلې؟ ستاسې په پاکستان د څه په لټه کې دی؟ پاکستان وخت ما فکر باندې دلته دوه خبرې دي. یو خبره ده چې پاکستان په اوسني حالاتو کې
د ډیرو ننګونو سره مخ دي یعنی الحمدلله افغانستان داسې ننګونو لکه پاکستان چې سره مخ دي هغه شرمنده ننګونې هغه چې افغانستان سره مخ نه دي پاکستان مثلا ته فرض ک د خپل ملت په سیاسي ډګر کې او په نظامی ډګر کې هغه د ننګونو سره مخ دي کله وګوري سیاسيون د پاکستان چې دی هغه د پاکستان په دغه کړهونه باندې چې د افغانستان سره کوي یا د بل چا سره کوي هغه په د پاکستان په دې کړهونه باندې خوش نه دی او دا کوشش د دې روان دي چې حکومت ونري او په دې باندې بل حکومت راسي دوه خبره ده نظامی چارت دي د پاکستان کې د بلوس بالکل پاله دي یا ټي ټي پی د یا نور د پاکستان کې هغه نظامی خلک دي او سلام لري او د پاکستان باندې شپه ورځ په پاکستان باندې عملي دي دا بل دغه د علاوه پر دې باندې هغه تکلیف یا لوی تکلیف شي دي ځان ته جوړ کړی دی هغه د اقتصاد خبره ده چې د ډیره حد پورې د ډیرو ملکو پروري دي نس کولای چې خورونه ادا کړي